अस्सलाम वालेकुम। زه یم اویس محمود او تاسو ګورئ اباسین خبر. نن زموږ موضوع دا دی چې کم خیبر پختونخوا کې کشیدګي روانه ده سیاسي صورتحال باندې د خبره وکړو. د نه مخکې چې مونږ کتلی دي چې صوبایي اسمبلی کې چې د حکومتي اراکین او کم هغه دی د اپوزیشن اراکین خپلو کې توتو میم شوی دی او خپلو کې لاسونه ماچول شوي دي او کنځلې یو بل ته کړي دي، خو هغې نه پس چې کم میلمانه هلته راغلي وو هغې هم خپلو کې چې دي کم جګړه شوې ده، نو هغې نه پس پولیس چې دی هغه بیا د تحقیقات وکړو او هغه ګرفتاري وکړو. هغې نه پس نن چې کم صوبایي اسمبلی دی هلته چې دی سکیورټي هم سخت کا او هغې نه پس چې دی اجلاس چې دی هغه ملتوي کو. بل سبا چې کم اجلاس ملتوي کو بابر سلیم سواتی سپیکر و هغې اجلاس ملتوي کو، نو بل سبا چې دی هغه اپوزیشن اراکین چې دی خپل کم هغه خبرې دي هغه پیش کو. بیا نن خبرو کو اجلاس حوالې سره، خو نن چې دی بابر سلیم سواتی اجلاس چې دی هغه 3 پورې چې دی هغه ملتوي کړی، لیکن एकदम چې کم هغه دی وزیر اعلی خیبر پختونخوا امین علي ګنډاپور او دې سره چې کم وزرا دي هغې مشاورت سره نن اجلاس چې دی 3 غنټې مخکې راوخوتو. نو دې نه پس تاسو ته نن چې دی اجلاس دی او اجلاس کې به ټول پارټیانې پارلیماني پارټي سیاسي جماعت چې کوم څومره دي هغه ټول به شریکیږي، دې کې پارلیماني چې دی هغه هم شریکیږي او گورنر تم وینا شوی دی وزیر اعلی طرف نه، هغې هم هر څه مصروفیات پریښي دي او ځان رسولی دی دلته اجلاس ته. نو دې کې کم اهم خبرې دي ولې چې خیبر پختونخوا امن صورتحال هم دې کې دی، ولې چې تاسو ګورئ ضلع خیبر کې کم اپریشن وشوه منظور پشتین حوالې سره هم دلته خبرې کیږي او ورسره نور هم چې کم هغه دي مسلې مسایل دي هغه هم دې کې به خبرې کیږي. نو نن چې دی هغه ټول ګرینډ جرګه چې دی هغه وزیر اعلی هاوس کې به منعقد کیږي او ټول پارټیانو چې کم پارلیماني پارټي عہدیداران دي او کم جماعتي او سیاسي عہدیداران دي هغه ټول به د ګرینډ جرګې کې به شرکت کوي او د امن صورتحال سره چې دی آګاهي به ورکوي.